السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سلامونه مې واخلې ملګرو، عرفان یم ستاسو ورور ستاسو ملګری په پروګرام د بیوټیفول اورکزۍ کې نن یو ځل بیا د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. امید لرم چې تاسو به د ښه بلخا خوندونه والئ او نن موږ سره په پروګرام کې ناصر قمر صاحب میلمه دی. د دی نه به د ژوند په حواله یو څو تپوسونه کوم او څو خواږه خواږه شعرونه به درې هم اورو. نو ناصر قمر صاحب ټول ناول خو زه تاسو ته د بیوټیفول اورکزۍ یوټیوب چینل کې هرکلی وایم. ډیره مننه عرفان بھائی. د ټول ناول خو زه خپلو لیدونکو ملګرو ته هرکلی او نیکې هیلې احترامات وایم او هیله لرم چې روغ جوړ او د صحت په جامه کې به وي. او بیا ستاسو یوه نړۍ مننه چې ما ته مو د پروګرام په خپل پروګرام کې د خبرو کولو موقع راکړه. یو جهان مننه. نو ناصر قمر صاحب که موږ تاسو لنډه غونډه ووایو چې تاسو د تعلق د کوم ځای سره دی او د ژوند مې څنګه تېرېږي، نو تاسو به ډېره مننه وي. عرفان بھائی زه د خیبر پښتونخوا کوهاټ د سیمې اوسېدونکی یم او اوس مسافر یم په کراچۍ کې د ژوند شپې تېروم. بس دغه زما لنډه غونډه کې تعارف و. نو ناصر قمر صاحب موږ د مینوالو ته به تاسو څه ډالۍ کوئ؟ زه به د یو غزل ډالۍ کوم. د غزل نه وړاندې یو څو شعرونه چې پروا نه کوم که لنډ وي د عمرونو سوری، پروا نه کوم که لنډ وي د عمرونو سوری، په سر ولاړ چې وي زما د ارمانونو سوری. ډېر ښه. او مور راته وي په مخ دې ښه شی زما بچیه، مور راته وي په مخ دې ښه شی زما بچیه، زما په سر به وي مدام ستا د یادونو سوری. مور راته وي په مخ دې ښه شی زما بچیه، زما په سر به وي مدام ستا د یادونو سوری. او خانجي بېشکه چې نهر یو خو بې سوري نه یو، خانجي بېشکه چې نهر یو خو بې سوري نه یو، ستا د کوټۍ راځي زمونږ په چوپالونو سوری. او غزل دی چې د ژوند غمونه مې کړي ستړی د دنیا غېږه کې، د ژوند غمونه مې کړي ستړی د دنیا غېږه کې، زه چې سر کېږدمه دمه شم مورې ستا غېږه کې. د ژوند غمونه مې کړي ستړی د دنیا غېږه کې، زه چې سر کېږدمه دمه شم مورې ستا غېږه کې. او د پردي ښار د پردو خلکو به نور څه وایم خو، د پردي ښار د پردو خلکو به نور څه وایم خو، بس خو ژوندون دی چې تېرېږي د بلا غېږه کې. او ټپه د امن درازه چې هم نن پورته کړو، ټپه د امن درازه چې هم نن پورته کړو، ژوند چا لیدلی لیونیه د سبا غېږه کې. او لکه یزید جدایي په بېدردۍ قتلوي، لکه یزید یې جدایي په بېدردۍ قتلوي، ستا ارمانونه مې د زړه د کربلا غېږه کې. او نصیره نور مې سارمان په زړګي پاتې نه دی، نصیره نور مې سارمان په زړګي پاتې نه دی، خپله پښتو چې کړم را پټه د حیا غېږه کې. ډېر ښه، ډېره لا ما ترې هم ډېر خوند واخیسته. امید لرم چې ملګرو به ترې هم ډېر خوند اخیستی وي. نو ملګرو د بلې ویډیو پورې خپل ورور عرفان الله ته اجازت ورکړئ. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ چې تاسو وي نو موږ به او چې هر ځای یې ښاد اوسئ او آباد اوسئ. د الله په امان.